ملګرو سلامونه مې واخلئ. افسر افغان یم. زه لکه په کومه ترقۍ باندې خوشحاله شم وشوله موده د ملکنډ په لاره نه ځمه. قدرمنو خواوشا 4 کاله پس زه د ملکنډ په لاره باندې روان یم. ډېر محترم ډاکټر کرن خان استاد را سره هم دی. حقیقت دا دی چې زه تلمه کلي ته په ایکسپریس وی باندې، خو استاد جي وی چې نه، نن به په دې ملکنډ باندې ځو. دا هغه ملکنډ دی چې زمونږ د پښتو ادب تاریخ ځای په ځای د دې نه ډک دی. د ملکنډ په سر به خیجو، په پنجدارو څپلو ووهه میخونه، د ملکنډ د سر نه دنګه د یار قلنګه سر په سترګو دې منمه، او د ملکنډ د سر په لوسې باچاجي دی الله ژوندی لري. دا لوسې پوچې زه په تا پسې کوم او داسې پسې ورځئ. د ملکنډ دغه موړونه، د ملکنډ دغه هسکه غړۍ، بیا د ملکنډ چې کوم ټنل دی، دا ټول څیزونه د ملکنډ غرور، د ملکنډ پښتنه، هغه درونوالی، هغه ښایستونه، دا هر څه موږ سره خبرې کوي. استاد جي زه ستا هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم. حقیقت دا دی چې همیشه تا داسې یو نوی خیال کله راوړی دی، نو زه په وګورې هغسې په موټروی باندې تلمه، خو بس تا شکرګزار یم. نو استاد جي څه به را سره راشریکې، څه خبره یې، څه شعر یې، او د ملکنډ سره ستا یوه خپله مینه ده. ملکنډ یو خو چونکې د وړوکوالي نه پې مونږ ځو راځو، او زما یاد شي چې ډېر زیات پخوا زه په بس کې د پلار سره راغلی یم په ملکنډ باندې، او هغه وخت داسې و چې مونږ واړه وو، نو مونږ به فکر دا کوو چې دا ونې روانې دي که نه، هغه به مونږ روان وو، نو مونږ به په ټول سفر کې دغه فکر کوو چې دا ونې روانې دي، یو ونه به مونږ سیکوله داسې. نو هغه وخت مې هم یاد دی. بیا یو وخت بل داسې و چې زما یو ملګری و، مونږ واړه وو، او مونږ به د چونکې د سکول نه راپټېدو، هغه ما ته یې تختو نه سردار دی نوم و. ښه په خبره تښتېده ډېرو که نه، د کوره به زمونږ به هم دا شوق و چې وتښتېدی. نو مونږ د بس په سر باندې کېناستو، او مونږ د دې درګۍ پورې راغلي وو، او دلته بیا هغه په تېښته راغلي وای، په تېښته، بس بیا د درګۍ نه واپس شو. مازدیګر چې کور ته لاړو وایو مو ما ویل چې دا یوازې زه تښتمه، د هر څوک تښتېدلی دی په دې وړوکالي. بل یو ورځ داسې شی و چې مونږ زه وم یو زما د ترور زوی، مونږ د ملکنډ ته رالو چکر له که نه، چونکې انسان پیدایش د غر دی، پیدا وخت مخکې پخوا برق صاحب په خپل کتاب کې لیکي په نسلیات هندوکش کې چې دا پخوا خو دا غرونو کې به خلکو ژوند کوو، او دا سمه چې و دا ټولې اوبه وې، خیال کوه دا ټولې اوبه وې. نو انسان د غر پیداوار دی چې اوس هم چکر له ځي، نو دی غر ته ځي، هلته خوشحالېږي، هلته خوشحالېږي. دا د انسان فطرت هم یعنې د ده یو تړون دی د دې غر سره، ځکه دی خوشحالېږي. نو مونږ یو ورځ ډېر زیات تنګ شو، دې کلو کې به تاوې ماوې ډېرې وې که نه، مونږ نوي دغه شوي پښتانه خو دا پیغورونه او دا تنګول به یې کول، دا ځوانان به مونږ زه وم زما ترور زوی، مونږ د ملکنډ ته رالو، نو هغه دلته بس هسې بای چانس سیګرټ ولګاو که نه، او دا چېرته د بل زموږ د ګاډي نه بل یو مشر چېرته ولیدو مونږ چې کور ته لاړو، یاره په سیګرټ وې دونه ووالو که نه، سیګرټ به خلکو ډېر لرې څکل پخوا، نو موږ پسې ملکنډ ته راغلي وو په یو سیګرټ پسې راغلي. هلته ښه څیز نه دی، ښه څیز هم نه دی، خو هسې زه دا وایم څومره حیا وه په هغه وخت کې، څومره عزت و. موږ به د مشرانو نه، لکه موږ خپل هم دا خبره په ریکارډ راته نه دی پکار، دا کشران به دې څه بل څه معنی والي، خو موږ هم چېرته یو پخوا یو موږ ډېرې ته به یو کس راتله حجرې ته، نو هغه استاد جي سیګرټ وڅښه، نو سیګرټ نه دا ویښ پاتې شو، نو ما هغه ویښ راواغځو، ډېر لرې لاړم د کوره. نو دغه ځای کې مونږ سیګرټ یا څکلی یا نه څکلی، خو د خپل ګاډي نه زمونږ یو مشر ولیدو، او چې کور ته لاړو وروره په ټول کلي کې دا سیګرټ تاوېدو، او د هر مشر نه مونږ هغه سیګرټ به تاسو له فشار راغلی. سمه ده استاد جي، قدرمنو خبرې به کوو، لار روانو ډرایوینګ هم کوو، او د ملکنډ که یو طرف ته دا دې هم یادوي چې زه په ډومبي ځل باندې په خپله ډرایو کومه په ملکنډ کې، زه به په دې لاره باندې تلمه، خو کله به په کوسټر کې تلو، کله بل ګاډي کې، نو دا هم یوه ډېره ښه خبره ده، او خوشحاله یم د ملکنډ د روډ دا ارته سینه په ډومبي ځل باندې زما د ډرایوینګ نه مستفید کېږي، چې مخکې به ځو کېنو به چېرته په یو ځای کې، دلته به استاد جي مالټې وي، د ګنو شربت به، اوس چونکې ټرافیک کم شوی دی، نو هغه د خلکو هغه روزګار هم متاثره شوی دی، خو موږ هم مخکې ځو چېرته کېنو، لږ ګپ شپ هلته هم لګو، موږ سره اوسئ. څه ویل غواړې؟ راځه رزق دی قدرمنو. دا ګورئ جي، مخکې چې موږ په ملکنډ راتلو نو د تصویر غوښتنې به نه وې، خبره غلې ښه ده، خوله مې ګنډلې ښه ده وې،
تا ګټلې ښه ده زما ویللې ښه ده استاد جي چېرته به کېنو انشاءالله مخکې او د ملکنډ د دې غرونو نه به هم خوند اخلو او دغه یاران را روان دي های 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 سلامونه وایي دا دنګ هسک هسک غرونه درجار او استاد جي داسې هم ده وایي چې د برټش راج د وختو دغلته پورې یو داسې واټر چینل دی د اوبو یو وله تلې ده که دې باره کې تا ته څه علم نشته دی وله خو نه د سوات دا سیند چې دی دا چې په دې غر کې را تېر شوی دا هم دغه انګریزانو ښه د هغه وخت ګالن کې دی کې خو څه داسې لاره به نه وه بلکل لاره نه وه دغلته تاروجه به چې یادېږي جبڼ چې یادېږي جبڼ ښه دا د بجلۍ لاندې چې لوی دغه دی دا پخوا هم دغه د برطانیې د خلک چې وو بلکل دوی ځکه د بل ملک د بل مذهب وو دې وطن کې د خیر ښېګړې ډېر کار یې کړی دی زمونږ دا پلونه د ریلوې دا نظام دا ټول دا هغه فرنګي کړی دی پرورده که د مغولو په نامه کې یم د اورنګ له جوره هم له غرې وډک یم د افغان په ننګ مې وتړله توره او ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم مخکې راځئ جي او ملګرو دا اوس تاسو ګورئ ما استاد جي تقریبا سفر را لنډ کړی دی دلته کېناستو د استاد جي یو شاعري ټولګه هم ده مینه او مننه دا زمونږ ډېر محترم استاد جي د شعر او ادب په دنیا کې هم لګیا یې هلې ځلې کوي استاد جي لټریچر کې خو ما ووایي چې د ملکنډ په اړه چې کومې ټپې دوه څلور د تاسو ته کوم څه یاد دي نو هغه هم د ملګرو سره شریک کوي که نه دا باسین صاحب یو شعر دی جی جی چې د ملکنډ سر له چې راشي جامې خټک وهه د ملکنډ سر له چې راشي جامې خټک وهه د ښار په دوړو مې د سوات ناوې ککړه نه وي نو ډېر یو مزیدار او بل شعر کې باسین صاحب وایي چې یو ځل چې څوک د ملکنډ د سینې پی اوروي یو ځل چې څوک د ملکنډ د سینې پی اوروي مریض د حسن شي بیا بې له سواته نه جوړېږي واه جي واه 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 د حسن مریضان او دا زموږ مریضان دي زما په خیال هلکه تاسو په خیر څه کوئ ګلابه څنګه یې ټیک ټاک خوشحاله سوکاله داسې ښکاري چې مونږ څه کار کړی دی ښه دا خوش یې په خیر هلکه تا پکې چشمې هم لګولې دي زموږ د کم ځای سوات سیند ته میانو له ښه میانو له تلې وایي نو بس هلته مو راوم نیول او هم خوړه نو بس واه سینما ورتیر یې او چې د درګې ملکنډ سینما اشنا چنګک راواچوه کب مې د زړه نیسه ماهیګیر مې شه نو ښه یې که نه سبقونه وایي جی سبق وایو زه چې کوم دی کمسیټ اکتاباد نه چې کوم دی کمسیټ اسلام آباد نه ویری ګوډ او ته څه کې ډګري کالج نه ته او څه ها ویری ګوډ استاد جي نن ولیده لایو تاسو خو په ډېر اورېدلی مونږ هم داسې کله کله راځو نو څه به ویل غواړئ ملګرو سره ناڅاپي ورلیدلي وو څنګه چې وي چې لالا زمونږ داسې دی چې داسې پروګرام یا داسې محفل زمونږ کو د ملګرو وي چې راټول شي نو چې د لالا اواز او د لالا غزل او دا پکې نه وي هغه پروګرام چې کوم دی مونږ نیمګړی ګڼو واه جي واه نن مو مخامخ ولیدو پیله ځل دی چونکې نو هغه نرو اسنین سم دی او ډېر جذبات بیان نشم خپل سبقونه وایي خپل سبقونه سرته ورسوئ او دغه شانته چې کله چوکیانې سوات ته راځئ که نه د بدو عادتونو نه ښه عادت دا دی چې د سوات د سیند په غاړه کښېنئ چونکې په دغه ورځو کې په شکال د سیند زیاتېږي نو چې چا له لامبو نه ورځي سیند ته دې نه راځي ځکه ډېر سیلانیان ملګري د ښکته نه راشي او هغوی په غم د سوات نه لاړ شي نو دغه د غفلت دغه نښی چې یاره لامبو نه ورځي سیند ته ورکوشي نو تاسو که سیل له راځئ د چکر ځایونو ته راځئ هغه ځایونه پاک ساتئ سوات تاسو ټولو ته هرکلی وایي سوات زموږ د ټولو په جمع دی دا به مونږ ښکلی ساتو دغه شانتې د ملکنډ دا غرونه چې دي دا به مونږ ښکلي ساتو مونږ بلا مو د پس د ملکنډ په غر راغلو نو افسر جان ته مې وایي چې راځه چې په دې کې څه نه څه خبرې ریکارډ کړو تاسو پکې هم راغلی زمونږ د دې ولاګ برخه شوئ خوشحاله راته اوسئ ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ تاسو سره نه ځو دا چې دا یو بله پښتو ده چې او دغه پښتونولي دا ست مت دا ګورئ مه پرېږدئ زنده‌باد خوشحاله اوسئ او تاسو که خپل تصویران وباسئ نو په روان وباسئ استاد جي راشئ دا چوپال به لږ وزټ کړو او تاسو خپل تصویران وباسئ چې دا سلسله دا قدرمنو راځه کیمرامین ته لږ رانږدې شه استاد جي دا هغه چوپالونه وو په دې کې به مالټې پرتې وې خو له بده مرغه اوس نه مالټه شته دی او چوپال خو شته دی خو مالټه نشته دی دا افرینه راشه ته لږ رانږدې شه دا ګورئ
دا چوپال به یو خاص قسمه ډکو نه جوړېده استاد جي به تصویرانو باسي او موږ به قام ته دا خپل توکي ښیو دا لکړې وې د دې نه به دا بلۍ ملۍ جوړېدې او دغسې دلته به دا وړې وړې ستنې ولګېدې چوپالونه به مالټې به وې زه به غږ کومه په حکومت باندې په دې ځای کې ډېر ضروري چې موږ خو ایکسپریس وی جوړه کړه یو لویه ترقي راغله خو بل طرف ته د ملکنډ دپاره موږ هیڅ قسمه منصوبه یا پلان ونه لرو په ذهن کې د دې ځای د خلکو ځایي اقتصاد معاش بیا د ملکنډ په روډ به یوه لویه کاروباري قصه کېده هغه زموږ نه ودرېده هغه زموږ نه په ځای باندې پرې شوه پکار ده چې موږ ته دغه احساس هم وي چې موږ یې ترقي راوړو څنګه چې ما د هغه شعر نه شروع کړې وه خو ترقي دې په دې بنیاد باندې نه وي چې هغه زموږ نه زموږ کلتور والي زموږ معاش والي زموږ پښتونولي والي یا زموږ سیلګري والي نو ترقي دې هم وي خو زما روایات دې هم ژوندي وي زما اقدار دې هم ژوندي وي ډېره مینه او احترام د ملکنډ په اړه باندې دا یو وړوکی غوندې ولاګ په ډېر څه قبول کوي بیا به راځو جي دا ملګري پکې هم د کراچۍ دا دي دا په خیر د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې روکه یاره په خیر د کراچۍ یې تاسو رانږدې شه پرینه دې څه خبره کول غواړي دا د کراچۍ سیلګري دي جي څه ویل غواړئ څه خبره شریکه کړئ راغلي ملکان ته راغلي سوات ته راغلی وو سوات هم خوښ شو ډېر زبردست ځای دی کم ځای هم خوښ ګدنجبي ته تللی وو جاروګو ابشار ته تللی وو हाँ जारूगो अब था आफरीन अस्ता के लिए तली दिखा ढेर खा अगर आप उर्दू में कुछ शेयर करना चाहे तो क्योंकि ज़्यादातर वो लोग भी देखते हैं ना आप कराची से तो डेफिनेटली आप उर्दू में शेयर कीजिए ज़रा तेज़ आवाज़ में बोलना है हम आए हुए टूर के लिए ना तो कराची से आए हुए हैदराबाद से जी जी तो बहुत मज़ा है हमें हाँ और बहुत ज़बरदस्त जगह है जी मैं लोगों को दावत दूंगा कि यार वो आ जाए और घूमने की बहुत जगह तफरी जगह वाली है अच्छा अच्छा उस्ताद जी उस्ताद जी लोगों आपके को दिल अक्सर में सवाद विजिट करना चाहिए ज़्यादातर लोग नारायण कागान इस साइड पे आते हैं सवाद भी विजिट करना चाहिए काफ़ी अच्छी जगह है हाँ हाँ तो लोग क्या बहुत स्वाद में क्या नवाज हैं। पसंद आया आप लोग बहुत पसंद आए यहाँ के अच्छा लोग माशाल्लाह बहुत मेहमान नवाज हैं टूरिस्ट की इज्जत करते हैं और माहौल बहुत अच्छा है दूसरे इलाकों की निस्बत अच्छा खुश रहे आबाद रहे थैंक यू सो मच قدرمنو دا هغه خلک کوماوي چې نور زمونږ چې کوم د نورو ژبو ویونکي ټوریست دي سیلګري دي چې هغو ته هم زمونږ پیغام ورسي استاد جي سره د تصویرونو سلسله هم روانه ده او زمونږ د ملکنډ غرونه یقینا چې نن موږ ته په خیر راغلی او هرکلی په دې بنیاد وایي چې ډېره موده پس چا د ملکنډ د غرونو خبر واغست او د ملکنډ د سر نه دنګه هغه دغه سر دی د یار قلنګه سر په سترګو دی منمه نو ملکنډ ډېر ښکلی دی ډېر ښایسته دی خو د ده ښایستونه اوس هم په دې انتظار باندې دي چې څوک به راځي او ملکنډ ته به یو اقتصادي ونډه راوړي یو انویسټمنټ به راوړي او یو بلې ښکلاګانې به راوړي افسر افغان ته د ملکنډ د روډ نه اجازت راکوئ ښاد آباد او بریالي اوسئ